الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، منګه هغه سلسلوار درسونه شروع کړیو چې کوم اسباب او عوامل دي چې منګه فتنې نه پیژنو، منګه حوادث او مصائب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي هغه باندې زمونږ ذهن نه خلاصېږي، موږ یې نشو درک کولی، موږ په حقیقت باندې نه پوهېږو، موږ ته د هغې اصل شکل هغه موږ ته معلومیږي نه. هغه کوم اسباب دي؟ پنځه سببه مخکې بیان کړي وو. شپږم سبب هغه دا د عزتمندو چې زمونږ په مدارسو کې دغه علم ته توجه نشته. په مدارسو کې عزتمندو ټولو کې مهم کتاب چې دی هغه قرآن کریم دی. په مدارسو کې په نصاب کې د منطق هر کتاب ته وخت شته. یو کتاب چې څوک پاتې کی هغه ته خلک وایي چې دا پلانکی مولا چې دی صحیح مولا نه دی، ولې پلانکی کتاب منطق نه دی ویلی. خو لیکن د الله کتاب سره چې کوم ظلم په مدرسو کې روان دی، د الله کتاب ترجمه باندې څوک نه پوهېږي، د الله کتاب په تفسیر باندې څوک نه پوهېږي، نو موږ ته نجات خو د الله د کتاب په تفسیر باندې، د الله کتاب په مقصد باندې پوه شو بیا نجات ملاویږي. او ابو علي رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام چې کله د فتنې ذکر کولی، علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي اے الله رسوله ما المخرج منها، د فتنو نه بچ کېدلو لار کوم ده؟ نبی علیہ السلام ورته څه فرمایي؟ کتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم. دا اوږد حدیث دی، په سنن دارمي کې نورو کتابو کې شته. دا حدیث تاسو وګورئ. کتاب الله ته چې زموږ په مدرسو کې توجه نشته، په نصاب کې داخل نه دی، یو فضول وخت کې تفریح وخت کې چې طالبانو ذهن کله د منطقونو د نحو د صرف په نښه ذهن ډک شي، ستړي شي، ذهنونه ستړي شي، بیا وایي تفریح دی، وایي تفریح کې بیا قرآن شریف وایي چې هلته په ذهن باندې ښه پرېمانه بوج وي، نو هغه به په قرآن کریم څه پوه شي. غټ ظلم موږ د الله د کتاب سره په مدرسو کې روان کړی عزتمندو. نو د فتنو په باره کې موږ ځکه نه پوهېږو چې زموږ په نصاب کې د فتنو نه د بچاو کتاب هغه شته دی نه، قرآن کریم نشته. قرآن کریم ته څوک د کتاب په نظر ګوري نه، د منطقو د کتاب قدر شته، د قرآن قدر نشته. دا خبره حقیقت لري عزتمندو. او بل چې کله موږ صحیح سته وایو، لوی دورې ته ورسېږو، لوی دورې کې په استنجاګانو باندې د خیر سره دومره پریمانه بحثونه دي، دومره د علماو اختلافات دي، سنجا داسې وکړه، پلان کې دا وکړه، نو دا مذهبونه او دا اختلافات ذکر کو. کله چې د فتنو بحث راشي، طالب ته وایي چې اله وایه، نو هغه حدیث وایي کوم ګران ټکی، هغه استاد شیخ الحدیث ورته معنا وکړي چې د دې دا معنا ده، نور بیا اله هنکه روان شي. نو په دې طریقه باندې زمونږ هغه دور حدیث کلونه تیریږي، او په نورو کتابو دوران کې مو د قرآن سره هغه حال دی. نو موږ په فتنو څه پوه شو؟ د دې وجې نه مولا طالب د دنیا ناخبره، د دنیا د حالاتو نه ناخبره، د فتنو نه ناخبره، په فتنو کې واقع کېدونکی کس اول مولای. عزتمندو، دا خبره د زړه د درد نه کومه. موږ ولې د الله کتاب ته شا کړی دی؟ ولې موږ فتنو نه د بچاو کتاب موږ لاس کې نه راخورو؟ ولې زاړه تاریخ تیر منطق باندې زموږ عمر تیر شي؟ تاریخ تیر ایکسپایر شوی دی دا منطق. دا هغه زمانه کې 2000 کاله مخکې چې کوم منطق عقلي علوم دي، نو 2000 کاله مخکې عقل د دې زمانې عقل ته رسیږي. دا ولې موږ د الله کتاب ته شا کړی دی؟ ولې عزتمندو منطق دا مو د ژوند هدف ګرځولی؟ منطق چې چا ویلی دا مولا دی، چې منطق چا نه ویلی دا مولا نه دی. د قرآن کریم یو صورت تفسیر او ترجمه باندې مولا نه پوهېږي. دا هغه خلک یادوم چې څوک پوهېږي، هغه خلک نه یادوم، هغه خلکو چې همدا منطقي مقصد ګرځولی دی، منطقو پسې لګېدلي دي، قرآن ته وخت نه ورکوي په مدرسه کې.